السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. نوین الحق په IPL کې خپله لومړۍ وکټ ترلاسه کړه، خو نور احمد لکنوال بیا کمال وکړ. د خپلې لوبډلې په ګټه باندې ډېر ښایسته زبردسته بالنګ ترسره کړ. د خپلې لوبډلې په ګټه په ډېر مهم وخت کې دوې مهمې وکټې ترلاسه کړلې چې د خپلې لوبډلې په بری کې ډېر مهم رول ولوبوي. ګجرات لوبډلې د خپل کم هدف څخه په ډېر ښه انداز دفاع وکړه. دا لوبه د ګجرات ټاینټس او لکنو سوپر جاینټس لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. ګجرات لومړی بیټینګ ترسره کړ. په ټاکل شوي شل اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 کم هدف وټاکئ. د دوی لپاره کپتان تر ټولو ډېرې هاردیک پانډیا 16 منډې جوړې کړې، سای هم 40 منډې جوړې کړې. لکنو سوپر جاینټس لوبډلې ته نوین الحق په 4 اورونو کې 19 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. پانډیا 2 وکټې ترلاسه کړې او مارکوس هم 2 وکټې ترلاسه کړې. لکنو سوپر جاینټس لوبډلې د 115 منډو هدف په تعقیب کې توپخانه پیل کړل چې د لوبې په پیل کې د ګجرات لخوا ډېر خراب فیلډینګ ترسره سو. تمه کېده چې لکنو لوبډله به دغه لوبه په ډېرې اسانۍ سره وګټي، خو په وروستۍ کې د ګجرات بالرانو ډېر ښایسته بالنګ ترسره کړ. په خاصه توګه نور احمد لکنوال په خپلو اورونو کې په مهم وخت کې 2 مهمې وکټې ترلاسه کړې چې د خپلې لوبډلې په بریا کې ډېر مهم رول ولوبوي. خپلې لوبډلې ته یې بریا ور په برخه کړه. لکنو لوبډلې په ټاکل شوي 10 اورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې جوړې کړې. په 7 منډو باندې دغه لوبه وبایلل. د دوی لپاره کپتان کیل راول ډېره ښایسته لوبه ترسره کړه، 68 منډې جوړې کړې. مایرز بیا 40 منډې جوړې کړې، پانډیا 18 منډې جوړې کړې. د ګجرات لوبډلې لپاره په بالنګ کې موهید شرما ډېره زبردسته په زړه پورې توپچونه ترسره کړه. په 3 اورونو کې 11 منډې ورکړې، 2 مهمې وکټې ترلاسه کړې چې په خپل وروستي اور کې په 4 توپونو باندې 4 لوبغاړي وسوځول چې 2 پکې رن آوټ شول. نور احمد لکنوال هم د خپلې لوبډلې دپاره ډېر زبردست ښایسته بالنګ ترسره کړ. په 4 اورونو کې 18 منډې ورکړې، 2 مهمې وکټې ترلاسه کړې او راشد خان بیا په 4 اورونو کې 13 منډې ورکړې، 1 وکټ یې ترلاسه کړه. ګجرات لوبډلې دغه لوبه په 7 منډو وګټل. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.